ملګري ورسره یو وخت ناستي وایي یا شعر خدا وایي داسې یو هندسه شته دی چې د ایک نواله د نوه پورې په هره هندسه تقسیمیږي. سوال دی او سمدستي کېږي. داسې یو هندسه شته دی چې د ایک نواله د نوه پورې په هره هندسه تقسیمیږي. نو اوس کو یو میتھمیټیشن و خو هغه به چېرته ځاله فارمولې به ګوري او دا سر به وایي او دا به دغه کوي. لکه یو وخت کې زما د نو ته خیال لاړو نو دا نو هم داسې یو عجیبه هندسه ده چې دا نو کم ټیبل دی لکه 9 2 18 نو 1 और 8 چې جمع کې بیا به 9 3 27 2 और 7 چې جمع کې بیا به 9 چې څومره زی ته څومره زی او دې چې کم دی نو دغه د 9 دا ټیبل او دغه پاړه چې ته دغه کې د دې د جمع نه په مخه 9 راځي. خدا په یو سوچ سره خبره ده دا چې یو سوچ سړی په هغې کې جو هغې سوچ سره هغه خبره راځي. خو د حضرت علي کرم الله وجه الکریم کومه خبره وه چې چا به پې سوال وکړو نو د هغې سوال جواب به یې سمدستي ورکو. نو دغه صاحب ورته وایي چې داسې یو هندسه شته چې د ایک نواله د 9 پورې په هندسو باندې تقسیمیږي. وایي او دا ورته نه چې که یا سوچ یې کوو وایي او وایي قربان کومه ده وایي شمسي وایي قمري سال لا د هفتې په ورځو کې ضرب ورکه او د دغې نه چې کومه هندسه راله نو دا به د ایک نواله د 9 پورې په هر هندسه باندې تقسیمي. نو 360 له ته په 100 کې ضرب ورکه د ما وروره د دې نه راځي 2520 څه ترې راځي 2520. اوس دا کلکولیټر راواله او د ایک نه پې شروع کا او داسې پې دا نو پوره به چې کوم دی 2520 په هره هندسه کو په 4 او کو په 5 او کو په هره یي دا به تقسیمیږي. دا هغوی له دا طاقت الله تعالی ورکړی. یو ورځ اس مبارک ورسره دی وای او سکار له روان دی خو چې دا خپې دغه کوله یو زنانه یا امیر المؤمنین زما یو سوال دی هله وایه زما رور 600 دیناره پرېښودلو څومره 600 دیناره پرېښودل او ماته پکې 1 دینار میلاو شو. فرمایو ورته تا ته پکې 1 دینار میلاو شو. وایي او وایي د دې نه پته لګي چې ستا د دې رور 2 لوڼه وې. وایي او 2 لوڼه خو یې شته. وایي 2/3 حصه خو تې هغې له د 600 دینارو نه 400 دیناره هغې له لاړې. بیا ورته وایي داسې پته لګي چې ستا د دې رور مورم ژوندی ده هغه ته قربان یو. وایي 1/6 خو تې هغې له لاړل 100 تې نور لاړل څو پاتې شو 100 پاتې شو 400 او 100 تې لاړه څو پاتې شو 100 پاتې شو. بیا ورته وایي چې یاره داسې پته لګي چې ستا دا رور وفات شوی د دوی ټبر هم شته. وایي او ټبر یې شته. وایي 1/8 حصه خو تې هغې له لاړه نو څومره تې لاړې د 100 نه چې دغه 75 تې لاړې نو څو پاتې شوې 25 دیناره پاتې شو. وایي یاره داسې پته لګي چې ستا 12 لسونه هم دي نور رونه دي. او وایي زما 2 لسونه دي. نو یې 2 هغې ته 12 2 24 هغې ته رسي تا ته خپل حق پوره میلا شوی دی. اورېږه ته خفه کېږه به تا ته خپل دې ته طاقت وایي دې ته چې کوم دی علمیت وایي دې ته او قسم دی داسې به وي زه به په دې مسند ناست یمه قرآن والا دی را باندې د قرآن نه سوال کوي او تورات والا دی را باندې د تورات نه او انجیل والا د انجیل نه او زبور والا د زبور نه هر یو نه به د هغه د کتاب نه جواب. سبحان الله. داسې الله تبارک وتعالی ورله علم ورکړی. یو ورځ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیدی سی پنور کې روان دي شیر خدای په مینس کې شیر خدا د قد داغې نه لګ چیتو نو سوري ته چې وکتی شو نو داغې سوري نه دا لفظ د لنا جوړېدو لنا نو دی وته چې وګوره کاندې سوري ته لنا ته جوړ دی. لنا مین زنګ د پاره جو شیر خدا ورته داسې وکتل و یاره دا میل دا تیو باسه نو بیا بلا یې اورې که لام له بدالي پراشي نو لا هیڅ په نه یې اورې کړه که د میل دا تی لړو نو بیا به لنا لفظ چې دی نو د دې نه به حرف لا جوړېږي. نو تاسې یو الله تبارک وتعالی ورله طاقت ورکړی و د علمیت او دغه رنګې چې کوم دی